دی الله تعالی او د هغه د رسول له طرفه بزوري او صاف ځواب دی په مشرکانو کې هغه کسانو ته چې تاسو ورسره عهد کړی وو. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نو اے مشرکین تاسو په دغه ځکه کې څلور میاشتې په امر سره ګرځئ او پوه شئ چې بېشکه تاسو الله تعالی لره عاجز کوونکي نه یئ او بېشکه چې الله تعالی کافرانو لره رسوا کوونکی دی. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. او د حج اکبر پرېز د الله تعالی او د هغه د رسول له طرفه ټول خلق ته دا اعلان او خبرتیا دو چې بېشک الله تعالی او د هغه رسول د مشرکانو نه بېزوره دی. نو که تاسو توبه وباسئ نو دا د تاسو د پوره ډېره غوره ده او که تاسو مخ وګرځوئ نو پوه شئ چې بېشکه تاسو الله تعالی لره عاجزه کوونکي نه یئ او هغه کسانو ته چې کافران شوي دي د ډېر دردونکي عذاب زیره ویر کا. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. مگر په مشرکانو کې هغه کسان چې تاسو ورسره عهد کړی دی بیا هغه تاسو ته هیڅ شي نقصان نه دی رسولی او نه د تاسو په مقابله کې د هیڅ چا مدد کړی دی نو هغه ته خپل عهد د هغې د مودې پورې پیره کوي. بېشک الله تعالی د بدعهدۍ نه ځان ساتونکی خوښوي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نو کله چې حرام میاشتې تېرې شي بیا نو تاسو مشرکان وژنئ چېرته چې تاسو هغې پیدا کئ او دوی نسئ او د دوی محاصره کوئ او د دوی دپاره په هر کمین ځای کې کښېنئ. نو که دوی توبه وباسي او لمونځ قایم کړي او زکات ادا کړي بیا نو تاسو د دوی لاره خوښه کئ. بېشک الله تعالی ډېر بخښونکی بې حده رحم کوونکی دی. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. او که په مشرکانو کې یو تن له تو نه امان پناه وغواړي نو هغه ته امان ورکړه تر هغې پورې چې هغه د الله تعالی کلام واوري بیا هغه خپل د امن ځای وطن ته ورسوه. دا په سبب د دې چې بېشکه دوی داسې قوم دی چې نه پوهېږي.